د خوست امنیه قومندانۍ د تروریزم ضد مدیر مولوي رسول محمد وطنمل ویل په نیول شوو مهماتو کې 19 میله کلاشینکوف 3 میله پیکا 1 میل راکټ 2 میله M14 2 میله توپانچې 2 شپني دوربینونه 1500 فیره د کلاشینکوف مرمۍ او لسګونه فیره د راکټ او پیکا مرمۍ او نور ګڼ شمېر مهمات او تجهیزات د یو لړ بریالیو اجراتو په لړ کې نیولي او په تړاو یې 19 شکمن کسان هم نیول شوي دي. د خوست امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر مسؤل طاهر احرار ویل چې یاد نیول شوي مهمات د مرکز په دریو حوزو او 12 ولسوالیو کې د دقیقو اطلاعاتو پر اساس امنیتي منصوبینو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په لړ کې کشف او نیولې دي. د خوست امنیه قومندانۍ اړوند د تروریزم ضد ځواکونو په مرکز سربیره په 12 ولسوالیو کې د تیرو 2 میاشتو په جریان کې ګڼ شمېر نظامی تجهیزات او مهمات د یو لړ ځانګړو عملیاتو په لړ کې نیولي دي. د یادو عملیاتو په جریان کې 19 کسان هم نیول شوي دي چې وړاندې قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. یاد دې وي چې د خوست امنیتي ځواکونه د خوست په لویشت خاوره خوځنده فعال دي او هغه ورانکاري کړی چې په ناقانونه کړنو کې ښکیل دي. امنیتي ځواکونه به یې په وړاندې جدي او کوټري ګامونه پورته کړي. د خوست امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي نیول شوي کسان یې قضایي ارګانونو ته سپارلي دي.